بسم الله الرحمن الرحیم. بنزین من اروماتیک مرکب ګڼو او بنزین ولی اروماتیک مرکب دی چې د کړیز کانجوګیشن دی. کړیز کانجوګیشن دا لري کانجوګیشن دا لري. مطلب دا دی چې بنزین چې د کړیزم دی او په کړیزواړي سره د کې چې کوم پای الکترون چې کوم دی هغه کانجوګیټډ هم دی، یو ځای پورې مربوط نه دی، ډي لوکلایز پای الکترون لري. نو بنزین ولې اروماتیک دی؟ ځکه چې دا کړیز کانجوګیشن لري او دغه کړیز کانجوګیشن له امله دا ډیر زیات سټیبل دی. بنزین چې دی د کړیز کانجوګیشن له امله ډیر زیات سټیبل دی. نو د دې له مخې که موږ اروماتیسټي تعریفوو نو په دې سنس کې اروماتیسټي مطلب بد شي فوق العاده ثبات د سایکلیک کنجوګیشن لامله، د فوق العاده ثبات د کړیز کانجوګیشن لامله. نو کړیز کانجوګیشن لامله فوق العاده ثبات چې دی دې ته موږ اروماتیسټي یو. صحیح ده؟ د سایکلیک کنجوګیشن لامله کړیز کانجوګیشن لامله فوق العاده ثبات ته موږ اروماتیسټي یو تعریف دام شو د اروماتیسټي. یعنې ډي لوکلایز پای الکترون د وجې نه د سایکلیک ډي لوکلایز پای الکترون د کانجوګیشن له امله چې کوم فوق العاده ثبات یو مرکب پیدا کوي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ اروماتیسټي یو. اوس که ډي لوکلایز پای الکترون سایکلیک ډي لوکلایز پای الکترون ما سره دی، سایکلیک هم دی او پای ډي لوکلایز الکترون هم لري، لکه بیوټاډاین کې سایکلو بیوټاډاین کې دې کې هر شی شته خو فوق العاده ثبات نه لري. فوق العاده ثبات نه لري دا مرکب، دا اروماتیک نه وي. ډي لوکلایز پای الکترون هم یو شی لري، ډي لوکلایز پای الکترون هم لري، سایکلیک ډي لوکلایز پای الکترون هم لري خو فوق العاده ثبات نه لري. نو بیا اروماتیک نه وي. یعنی ډي لوکلایز پای الکترون یعنی کړیز مې ډي لوکلایز پای الکترون مې هغه unusual stability ورکي یو مرکب ته فوق العاده ثبات هغه ته وبخي. نو بیا به دې ته موږ اروماتیسټي یو. اوس که سایکلیک مې ډي لوکلایز پای الکترون هم لري خو ثابت نه دی، نو دا اروماتیک نه دی، بیا اروماتیک نه. لکه دا سایکلو بیوټاډاین چې دی دا اروماتیک نه دی. یو ساده تعریف د اروماتیسټي هغه دا شو چې مثلا ما سره سایکلیک کنجوګیشن له امله فوق العاده ثبات ته موږ اروماتیسټي یو. د سایکلیک کنجوګیشن له امله فوق العاده ثبات ته موږ اروماتیسټي یو. ساده تعریف دی. نو که بنزین موږ واخلو نو بنزین چې دی سایکلیک هم دی. صحیح ده؟ بنزین چې دی سایکلیک هم دی. بنزین چې کوم دی هغه ډي لوکلایز الکترون هم لري، ډي لوکلایز پای الکترون هم لري، سایکلیک هم دی، ډي لوکلایز پای الکترون هم لري او بنزین ډیر زیات ثابت دی د 135 هیکزاټراین په مقابل کې، سایکلو هیکزاټراین په مقابل کې ډیر زیات ثابت دی. نو بنزین چې اروماتیک دی. اوس که مثلا ما سره دا اوس ګوره لکه دا مخکې ما څو وار ایستلی دی
دا 135 هیکزاټراین دی. 135 هیکزاټراین دی. دا چې دی 135 هیکزاټراین دی کانجوګیټډ هم دی، ډیلوکلایز پای الکترون هم لري، خو سایکلیک نه دی، کړیز نه دی، نو دا هم بیا اروماتیک نه، دا هم اروماتیک نه. همدارنګې د بنزین چې بېلابېل بنزین مشتقات دي، تاویزي ماویزي لري، د هغې مشتقات دي، نو هغه هم مونږ سره چې دي هغه ټول بنزین سیستم لري، بنزین کړۍ لري، نو هغه هم اروماتیک دي. مثال په توګه بنزین خپل اروماتیک دی، صحیح ده. بنزین چې کوم مشتقات دي، فینول شو، ټالوین شو، نو بنزین فینول د بنزین مشتق دی، ټالوین چې دی بنزین مشتق دی، دا اروماتیک دی ځکه بنزین سیستم لري، بنزین کړۍ لري. همدارنګې بنزین کړۍ چې فیوز شوي یو بل سره وصل شوي، متراکم شوي بنزین کړۍ، هغه هم اروماتیک دي. د هغې مثال نفتالین، انتراسین او پیننترین دی. فعلا دپاره ښه به دا یې چې لکانو مونږه بنزین داسې وښیو، لکانو دایرې باندې دا به لږ ښیي، او نفتالین به هم دغه شان شي. دا نفتالین جوړښت شو، نو نفتالین دا هم اروماتیک دی، انتراسین هم اروماتیک دی، او فیننترین چې دی دا اروماتیک دی. دا ځکه چې دوی کړیز کانجوګیشن لري او یو جنه فوق العاده سټیبیلیټي لري. همدارنګې هیتروسایکلیک اروماتیک مرکبات شته چې پایریډین دی اروماتیک دی، پایرول دی، فیوران دی او تایفین دی. همدارنګې پایریډین هیتروسایکلیک اروماتیک مرکبات کې پایریډین اروماتیک دی، پایرول دی، تایوبین دی، فیوران دی، او همدارنګې اوکسازول چې دی اروماتیک دی، ایماډازول چې دی دا اروماتیک دی، ایماډازول او تایزول چې دا اروماتیک دی.